د اولمپیک نړیواله ورځ د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له لوري د یو شمېر ورزشي نمایشونو په ترسره کولو سره په کابل کې ونمنځل شوه. په دې نمانځغونډه کې چې زیات شمېر لوبغاړو، ځوانانو او یو شمېر چارواکو ګډون کړی و، د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلینو وویل چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اولمپیک لوبو ډیر پرمختګ کړی او لوبغاړو په ډیرو کمو امکاناتو سره زیات ویاړونه ترلاسه کړي دي. شي میدانونه لکه نور هیوادونو ورزشکاران چې په اختیار کې لري، موږ یعنې د ډېرو کمو امکاناتو نه برخوردار یو، مګر بیا هم الحمدلله د موږ ورزشکاران د جهاني اولمپیک نه 3 میډاله لرو او په دې ترتیب سره چې د آسیایي او د جهاني سیالیو نه موږ لاسته راوړنې لرو. د دوی په خبره چې هڅه کوي د هیواد په ټولو سیمو کې د اولمپیک لوبې دود کړي او لوبغاړو ته امکانات برابر کړي. چارواکي زیاتوي چې افغانستان کې ورزش د غرقېدو په حال کې و، خو اوس مهال بیرته په خپلو پښو درېدلی او په نږدې راتلونکي کې به په ګڼو نړیوالو لوبو کې برخه واخلي. ورزش افغانستان تقریبا در حالت د افغانستان ورزش غرقېدلو او شاته پاتې کېدلو ته نږدې شوی و، خو له نیکه مرغه موږ په دې باندې وتوانېدلو چې بیرته ورزش په افغانستان کې راژوندی کړو او د اولمپیک له نړیوالې کمیټې او نورو ادارو سره اړیکې ټینګې کړو. ورته مهال بیا یو شمېر لوبغاړي د امکاناتو له نه شتون څخه شکایت کوي او زیاتوي چې دوی تر اوس مهاله پورې په نه امکاناتو د اولمپیک لوبې ترسره کړي دي. مسابقات مو کړي تر دریم څلورم مقام پورې مو په کبډي کې مقامونه اخیستي دي او همدارنګه مونږ یو سفر ایران ته کړی و چې تقریبا هغه کې د کونکو مونږ دوهم مقام دی وشي هیوادونو په کچه اخیستی. زموږ غوښتنه دا ده چې لوبې راته برابرې شي او خپل هیواد ته ویاړونه راوړو. موږ اوس هم په ډیرو لږو امکاناتو سره ډیر لوی کارونه کړي او خپل ګران هیواد افغانستان ته مو زیات ویاړونه ترلاسه کړي دي. دوی د اولمپیک له نړیوالې کمیټې او نورو اړوندو ادارو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. زموږ غوښتنه د اسلامي امارت له چارواکو او د اولمپیک له نړیوالې کمیټې څخه دا ده چې دغسې نور پروګرامونه جوړ کړي تر څو وکولی شو خپل ورزش او سپورت ته پرمختګ ورکړو او لا ډیر ځوانان په دغه لوبو کې برخه واخلي. زموږ تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې نړیوالې لوبې مو بندې دي او شاوخوا 40 لوبغاړي یو. زموږ غوښتنه دا ده چې دا ستونزه حل شي او زموږ لپاره د لوبو زمینې برابرې شي. د اولمپیک نړیواله ورځ له 1394 کال راهیسې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. احسان الله کریمي، CMG، کابل.